خپله باوړۍ لرو. په باوړۍ کې ولو یو زه یو بل ورور دی هغه موږ په باوړۍ کې ولو دلته مایع خراب ولو اچي راکښو وی بالا دوه مې ورونه وو یو اچي و مایع ته راکښلی ولو بالا پر هلک پټوه اچولی ولو هلک دې ویلو ته ته کښېنه تورې مه ځه هغه ویل سمه ده بل ګړی ته تللی د هغې خواست راغلی وو بالا هلک برمې ته ولوېدلی وو الفان ورته ویلي وو. ښه په دې کوهي دا بل کوهي باندې چې تاسې وایي اوبه پکې نه وې وچې سوې وې د دې کوهي سر خلاص و تاسې په ټوپ یې اچولی و چې د پام شوی نه و ورغورځېدلی و بل د اوسپنې شی پرې ایښی و هغه هلکان وړی و خرڅ کړی و بالا خو موږ په برمه کې و پام نه ده ورته کړی په باوړۍ کې ولو پام اچي نه ده ورته کړی ته برمې خوله لڅه ده که پټه ده څنګ په څنګ برمې دی. تاسې بیا څنګه خبر شوئ چې حیدر خان کوهي ته لوېدلی چا خبر درکړ؟ دوه ورونه مې دا درته وویل هغو ورته ویلي وو سایدري تا ته وویلېدی بالا ول چې ویله ول د برمه دې توړه راوتوله یوه پلته کې سوی ولو دوه وارې بېرته لاندې دا یو 10 متر ته تللی ولو بالا ناري و بخارې وهلې. تاسې چې دی اول ولوېده بیا مو برمې ته چې سر ورښکاره که د خبرې کولی شوی یعنې غږ مو ورسره وکړه دی زخمي شوی نه و ډېر؟ یا سمې خبرې کوه سم په اداره ګډ کیک راواچوئ اوبه راواچوئ بوتل راکړئ هر څه کار یې کولی شوی بوتل به ور دغه کوئ ور وځړوئ کیک به ور واچوئ هغه به یې وخوړله بوتل سر به یې بېرته تړلی بېرته به په دغه کڅوړه کې اچولی بېرته به موږ راوکښئ. دغسې هم ویل کېږي چې مخکې له دې چې د شاوخوا سیمه یې ورزوره شي د نور ماشینونه دروړل شي ځینو خلکو په نامسلکي ډول دی ته یوه بوجۍ ورښکته کړې وه او راکش کاوه چې بیا د ساب په منځ کې ایسار شوی و دغه قصه که لږ راته وکړي څنګه وه؟ هغه کیسه نه وه ورورکه هغه هېچا هم نه راکش کړي نه وه ولو دا خلک وروره بس فیصله یې شپه راوتلې وه وروره. ځینو تصویرونو کې ښکاري چې یو بوجۍ غوندې مو ورښکته کړې دی ترې راکش کوئ پورته دغه چا راکش کاوه تاسې خپله راکش کاوه که ستاسې خوښې نه پرته بل چا راکش کاوه؟ هغه خو نو موږ پارسل ور واچوئ چې موږ راکشوئ بالا هلته لاندې بالا په خارې ولې نه سوی راکشېدو وای د پښې پر پارسل ته یې اړولې ولې. ښه دی په دې پارسل یا هغه بوجۍ چې تاسې ورښکته کړې و هغې کې کېناستلی نه شوی سم که څنګه؟ په هغې کې سم نه سوی کښېنستلی چې راکش مو کوئ بالا په خارې ولې بېرته بالا شوه کې بالا مو پرېښوئ وروره. تا ورسره خبرې کولې له دې څه نه به دې چې سر ورښکاره کړي لاندې غږ خو د ده راته درته خبرې مو سره کولې څه درته ویل؟ سمې خبرې مو سره کولې سمې اورېدل کېدو ولې هغه در ومې کړه مال بس راکاږم بس. نو هغه وروستۍ دوه درې خبرې درته په زړه دي چې څه یې درته ویلې؟ هغه ما در وکړه زه د مخپو ته ډوډۍ خورم مال بس راکاږم. خلک مو بیا څه خبر کړل هلته خو ټلیفونونه هم کار نه کوي دا تاسې کومه سیمه کې چې اوسېږئ دا نور خلک مو بیا څه خبر کړل چې ماشینونه یې دروړل دا دستي مو څنګه راوولی والي صاحب که دا چاته مو خبر ورکړئ والي صاحب ته یوه نیوکه خلک ممکن که څه هم دا موضوع ډېره احساساتي دی له عواطفو سره مله ده ځینې خلک وایي که چیرې تاسو لږ سم پام کړی وای ممکن د څا ته د حیدر خان نه به لوېدلی فکر کوئ چې لږ مو بې احتیاطي کړې و فکر خود کوو ولې نه کوو نو خو موږ پام دغه ته نه ده کړی برمې ته چې پلوخ یې پټوله کوچنیانو دا شی وړی پر سوداګرې خرڅوي د رنجانو دغه دلته ګرځي بالا د اوسپنې شان نیسي. او مور یې کله خبره شوه موږ ته ویل شوي و چې مور یې بل ځای وه هغه نه وه خبره په دې اولو ورځو کې هغه وروسته خبره شوه له دې پیښې؟ مور خو په دغه نه وه خبره ما چې چیرې ځای مال زه ځمه مایع خراب ده هغه ستمه و دی نه دي ورته چې حیدر و چا ته لوېدلی دی برمې ته لوېدلی ده د په هغه ورځ مې دغه راوستل چې د دی شي سوی و. ډېرو خلکو خواخوږي ښووله ډېر خلک غمجن دي په دغه پیښه باندې که په کور کې دننه و په افغانستان کې که بهر هر څوک خبرېدل خواخوږي یې ښووله ګمان کوئ چې دا د خلکو خواخوږي لږ ډېره ستاسې د غم په کمولو کې مرسته در سره کړې؟ ډېره بالا خو نو نه کېږي نه جوړېږي ورورکه. فکر کوئ چې خلک باید پام وکړي یو څه وکړي چې دا سرونه یې پټ کړي چې نور ماشومان نور خلک ور ونه لوېږي هغوی ته څه وایي تاسې خو دغه د درد مو ولید کوچنی ماشوم هم له لاسه په دغسې پیښې کې ورکړل هغوی ته څه ویل لرئ؟ هغه ټول ته دغه خواهش نه لرم چې بس د برمې خولې که د تا خولې به هېڅ پټه یې کړې موږ خو نه پوه سوي اوس پوه سو زړه مو خوښ شو وروره بس تاګانو خو دې پټې کوي او خلاص یې پرې نه ږدي او که خلاص یې دا رقم کیسه به بیا ځینې جوړوي که دا یې درد ده